نو بیا راځو مینو ته. د مینو څخه به راسو کوم چې دغه ځای دی دغه دوکمې ته به راسو. دلته چې رالو اوس به دلته کلیک وکړو. دلته چې کلیک مو وکړو موږ د اپلیکیشن په اړه دوکمه جوړه کړو. اوس د اپلیکیشن په اړه دوکمه کله کلیک کوو بیا راځو فعالیت باندې کلیک کوو. فعالیت چې مو کلیک وکړئ اوس باید زموږ دا فعالیت چې دی د اپلیکیشن په اړه پاڼې ته لاړ شي. پاڼې ته لاړ شي. پاڼې ته بیا تاسو ته راځي دلته وایي کومه پاڼه دلته به تاسو راسئ. 5 صفحې چې موږ اخیستې وي هغه د شعرونو پاڼې دي. نو راځو د اپلیکیشن په اړه دا د یوه دوکمه موږ دلته په مینو کې جوړه کړې ده او یوه مو هم هلته په پاڼې کې جوړه کړې ده. اوس دا دوکمې د اپلیکیشن په اړه په 2 صفحې کې چې په دې باندې کوم ملګری کلیک وکړي هغه د اپلیکیشن په اړه پاڼې ته بیایي او هغه د اپلیکیشن په اړه شیان چې موږ راچولي هغه ورته ښیي. نو راځو دغه اپلیکیشن په اړه دغه ځای باندې کلیک کوو. دا ورسره واصله شو. نو راځو لیست ته راځو. بیا دغه لیست ته راځو. لیست د لیست په دغه ځای ته راځو. دلته چې رالو دا شعرونه چې موږ په لیست کې 5 دوکمې جوړ کړي او په پاڼې کې هم دا شعرونه سره وصلوو. اوس هغه اول شعر انتخاب شوی بیا دلته فعالیت باندې کلیک کوو. دا باید پاڼې ته لاړ شي. کومه پاڼې ته بیا تاسو دلته راوي کومه پاڼه دلته به تاسو راسئ کلیک وکړئ اوله پاڼه اوله صفحه دغه راسئ بیا به دلته کلیک کوئ. بیا به دغسې دوهم شعر راواخلئ بیا په پاڼې ته خیر کړئ. بیا به دلته بیا دوهمه صفحه ورسره واصله کړئ. بیا به راسئ دلته درېیمه صفحه به د درېیمې صفحې سره وصله کړو. څلورمه صفحه به د څلورمې سره وصله کړو. پاڼې ته لاړ شئ. پاڼې سره څلورمې صفحه بیا به راسو دلته د کلیک کوو. 5مه صفحه رااخلو بیا به دلته پاڼې ته لاړ شئ. بیا به راسو هم دلته به کلیک وکړو. دلته به کلیک وکړو. 5مه صفحه به ورسره واصله کړو. دا صفحې ورسره واصلې شوې تاسو به په دې ځای څخه ووځئ. بیا به راسو کوم چې دغه ځای دی فایلونه دلته به تاسو راسئ. په دغه ځای څخه به تاسو کلیک وکړئ. اول دلته چې مو کلیک وکړئ بیا تاسو دلته بله صفحه راخلاصېږي. تاسو به دغه جمع علامات دلته به کلیک وکړئ. اگر ستاسو ګالرۍ ته بیایي دلته به تاسو یو تصویر راواخلئ د اپلیکیشن د ایکون لپاره. نو ما تصویر راواخیستی. تاسو به هم دغه جمع علامه باندې کلیک وکړئ. تاسو به تصویر راواخلئ. دې ځای څخه ووځو. راځو دلته موږ کار خلاص. راځو ترتیبات ته راځو. د اپلیکیشن تنظیمات کول دلته راځو. اول به دلته اپلیکیشن نوم ورکړو. زه لیکم شعرونه چې مو لیکل بیا راځو دلته ښه د پیکیج نوم ورکوو. کوم چې د انګلیسي کوچني توري دي په دغو به تاسو د پیکیج نوم ورکړئ. پیکیج نوم ورکړئ. دې ځای څخه وځو بېرته بیا راځو دلته راځو. دلته چې راغلو تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کوم شعر چې تاسو راخیستی وو هغه به تاسو دلته انتخاب کړئ. زه پر لاس باندې دا دروم. بیا راځم بېرته هم دلته کلیک کوم. وځم د دې ځای څخه هم بیا راځو اپلیکیشن ته ورژن ټاکو. اپلیکیشن ته مې ورژن وټاکئ. دې ځای څخه وځم. بیا راځو او دغه ځای ته کله ناکله دغه تصویر دلته نه ښکاري او تاسو راځئ بېرته فایلونو ته. فایلونو څخه به تصویر رااخلئ او بیا به تاسو بېرته دلته راولئ. نو بیا به تاسو راسئ دا به هم خلاص کړئ. کله چې دا مو خلاص کړئ بیا په دغه دوکمه باندې کلیک وکړئ. دلته چې مو کلیک وکړئ بیا به بل ځای ستاسو اپلیکیشن نصبېږي. بیا به تاسو راسئ دغه فولډر په انتخاب کړئ. بیا به دا فولډر چې مو انتخاب کړئ بیا به دلته انتخاب ورکوئ. اوس زموږ اپلیکیشن جوړېږي. موږ به صبر ورته وکړو. زموږ اپلیکیشن جوړ شو. راځو اوس دلته اپلیکیشن پیدا کوو.
اپلیکیشن نصبوو. اپلیکیشن په دغه ځای کې وي، دغه مې اپلیکیشن دی. اپلیکیشن به نصب کړو. اپلیکیشن چې مو نصب کړئ بیا به تاسو راسئ د اخر کې اپلیکیشن به خلاص. دا زموږ د اپلیکیشن اوله صفحه ده. اوس یې راوستو دوهمې صفحې ته. تاسو به راسئ کوم چې دغه ځای دلته به کلیک وکړئ اول زموږ شعرونه به راته ښکاره سي. کوم چې موږ شعرونه راچولي هغه شعرونه موږ ښکاره کېږي. بیا که موږ راسو دلته اپلیکیشن په اړه دلته کلیک وکړو موږ پاڼې ته راولي او د پاڼې هغه چې موږ اپلیکیشن په اړه شیان راچولي هغه راته راولي. نو د داسې نورو درسو ښایسته درسونو دپاره زموږ سره پاتې سئ. نو ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. ستاسو ورور فاروقي جانان د نورو درسو دپاره ماته اجازه راکړئ. نور په لوی او مهربانه خدای سپارم.